د کلی کلال به هر ورځ کور ته په منګیو کې اوبه راوړي. د په کور کې 2 منګي لرل او لکه څنګه چې پخوانیو متل کړی دی چې د کلال په کور کې روغ لوښی نه وي، د همدا یو منګی سوری و، اوبه به ورنه څڅېدلې. سوری منګی چې به تر کوره راوړل کېده، کابو نیمې اوبه به ورنه توی وي. دې نیمګړتیا منګی ډېر ځوراوه. یوه ورځ یې کلال ته وویل: ما چېرته لرې وغورځوه، زه نیمګړی یم. کلال ورته وویل: نن چې کله په اوبو پسې تلم، په دې به دې پوه کړم چې هر څوک، هغه که روغ وي یا نیمګړی، ګټه رسولی شي. وروسته بیا چې کلال له منګیو سره په اوبو پسې روان شو، نیمګړی منګی په ښي لاس کې ونیو او ورته یې وویل: د سړک د ښي غاړې ننداره کوه. د منګیو له ډکولو وروسته کلال نیمګړی منګی د نور کله غوندې په چپ لاس کې ونیو او ورته یې وویل: اوس نو تر کوره پورې د سړک د چپې غاړې ننداره وکړه او په آخر کې راته ووایه چې د سړک د 2 غاړو ترمنځ څه توپیر دی. کور ته چې ورسېدل، کلال نیمګړي منګي ته وویل: د سړک د 2 غاړو په فرق پوه شوې؟ نیمګړي منګي ځواب ورکړ: هو، ښي غاړه سپیره وه، خو چپې غاړې ته د بوټو او ګلونو یوه لیکه جوړه وه. کلال ورته وویل: د سړک چپه خوا ځکه زرغونه شوې ده چې تا له ډکولو وروسته په چپ لاس کې نیسم او ستا د اوبو څاڅکي هر ورځ ورباندې تویېږي. ته به نیمګړی یې، خو که څوک وغواړي هره نیمګړتیا په کمال بدلولی شي. ستا نیمګړتیا د سړک یوه خوا زرغونه کړه او ټول کلی ورسره ښکلی شو.